بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ګلالۍ ماشومانو. د نن ورځ درس ته ښه راغلاست. نن موږ تاسې د پوښتنې پاتې برخه حل کړو. ستاسو د کتاب 21مې پاڼه دا صحیح ده. داسې مستقیم زر خپل درس ته ورشو. درس به شروع کړو. موږ تاسې په پوښتنو کې 3 سواله حل کړي وو. پاتې 4م سوال او نور پاتې سوالونه به هم حل کړو. صحیح خبره ده. راځئ چې شروع کړو. 4م سوال: له لاندې جملو څخه کومه یوه صحیح او کومه یوه غلطه ده؟ صحیح جملې ته د صحیح نښه او غلطه جملې ته د غلطې علامې په واسطه په خپل کتابچه کې وښایاست. د 29 عدد اولیه عدد دی. 29 اولیه دی که غیر اولیه؟ 29 آیا له 1 او له 29 نه په بل کوم عدد د ویشلو وړتیا لري؟ په 2 یې ویشلو وړتیا لري، په 3 یې لري، په 4 یې لري، په 5 یې لري، په 6 یې لري، 9 یې لري. 29 اولیه عدد ده. دا جمله صحیح ده که غلط؟ صحیح ده. آفرین. هر اولیه عدد د یو څخه لوی دی. له یو څخه لوی دی اولیه عددونه. 2 له یو څخه لوی عدد ده که نه ده؟ 3 لوی عدد ده که نه ده؟ داسې کوم اولیه عدد لري چې له یو نه وړوکی وي؟ نه، هېڅ امکان نه لري که نه. نو دا جمله مو څه ده؟ صحیح ده. که چیرې یو عدد جفت وي اولیه عدد نه دی. که چیرې یو عدد جفت وي اولیه عدد نه دی. جفت عدد اولیه نشي کېدی؟ 2 جفت عدد دی که نه دی؟ 4 جفت عدد دی که نه دی؟ 6 جفت عدد دی که نه دی؟ 6 اولیه عدد ده که مرکب؟ مرکب. ښه، صحیح ده. بالکل صحیح ده. 4 اولیه عدد ده که مرکب؟ مرکب ده. صحیح ده. 2 څنګه؟ 2 اولیه ده که مرکب؟ 2 خو اولیه ده. نو دغه جمله چې یو عدد جفت یې اولیه نشي کېدی دا غلطه ده، ځکه چې موږ تاسې 2 لرو، 2 جفت دي او اولیه عدد هم ده. نو دغه جمله زموږ تاسې څه ده؟ غلطه ده. پوه شوئ؟ او دې ته به مو فکر وي چې تنه 2 هغه جفت عدد ده چې اولیه عدد ده. نور جفت عددان ټول غیر اولیه مرکب دي، ځکه چې غیر اولیه مرکب عدد په 2 باندې حد اقل د ویشلو وړتیا لري، په ځان باندې د ویشلو وړتیا لري، په 1 باندې د ویشلو وړتیا لري، په 2 باندې هم لري. یعنې 3 سي چې 3 صورتي هغه عدد اولیه نه ده. په 3 باندې د ویشلو وړتیا پیدا کړه، په 3 عددونو باندې هغه عدد موږ تاسې اولیه نه سو ورته ویلی، هغه عدد ذاتي مرکب سو. صحیح خبره ده. بل هر عدد لږ تر لږه یو ضربي جز لري. او دا صحیح ده. هر عدد ضربي جز لري. مثلا اولیه عدد سي که نه 3 واخلئ. 3 ستاسې په نظر کې ونیسئ. 3 په نظر کې ونیسئ. د 3 ضربي جز لري اوس مثلا 1 او 3. صحیح ده. 1 او 3 د 3 ضربي جزان دي که نه؟ 1 او 3 2 ضربي جزان لري دلته. حد اقل هر عدد یو ضربي جز لري. صحیح ده. خپله یو په نظر کې ونیسئ. 1 ضرب د 1 کېږي که نه؟ حد اقل یو ضربي جز لري که نه لري؟ صحیح ده. اولیه عددونه 2 ضربي جز لري، یو ضربي جز لري، او ټول عدد حد اقل یو ضربي جز لري. ټول عدد لري. 5 لري، 6 لري، 0 لري، 12 لري، یو ضربي جز لري. صحیح ده. حد اقل یو هم لري. نو دا جمله موږ تاسو څنګه ده؟ صحیح ده. یو د یوه عدد په باره کې مخکې تاسو ته ویلي چې علما ویلي چې نه اولیه ده او نه مرکب. یو اولیه عدد نه دی. موږ یو عدد اولیه باندې موږ څه نشو ویلی. یو نه اولیه ده یو نه مرکب. صحیح ده. 2 په توان د 3 ښایي چې 2 3 ځلې په خپل نفس کې ضرب شوی. 2 په توان د 3 ولرو په توان د 3 ده. 2 په توان د 3 ده. 2 په خپل نفس کې څو ځل ضرب شوی؟ 3 ځل. 2 چې قاعده ده د 3 چې توان ده خپل نفس کې 3 وارې ضرب کړی. 2 صحیح ده. نو 2 په توان 3 ښایي چې 2 3 ځلې په خپل نفس کې ضرب شوی. 2 صحیح ده. 6 په توان 4 ښایي چې 6 4 ځلې په خپل نفس کې ضرب شوی. دلته فکر وکړئ چې غلطي ونه کوئ. 6 په توان د
څلور شپږ په خپل نفس کې څلور ځل ضرب شوی قاعده دلته شپږ ده شپږ څلور ځل ضرب شوی خو دلته یې څه ویلي سوال څلور په توان د شپږ ده که نه نو توپیر یې تاسې وینئ چې شپږ په توان د څلور یعنې شپږ څلور ځل ضرب شوی او څلور په توان د شپږ څلور شپږ ځل ضرب شوی څلور شپږ ځل ضرب شوی شپږ څلور ځل ضرب شوی که نه په ده کې او څلور شپږ ځل ضرب شوی په ده کې دلته کوم ده څلور په توان د شپږ ده نو څه معنا د څلور په خپل نفس کې شپږ ضرب کېږي شپږ ځلې دلته یې څه ویلې ښایي چې شپږ څلور ځلې په خپل نفس کې ضرب شوی دی نه نه شپږ څلور ځل نه ضرب شوی څلور شپږ ځل ضرب شوی دا غلطي ونه کوي صحیح شو راځئ چې بلې پاڼې ته لاړ شو نور سوالونه هم حل کړو ښه که چیرې د یوې مربع د ضلع اوږدوالی 3 سانتي متره وي یوه مربع لرو د مربع خاصیتو باندې خو پوهېږئ ټول اضلاع یې څنګه دي سره مساوي دي دا موږ تاسې 5م سوال ده ښه که چیرې د مربع د یوې ضلع اوږدوالی 3 وي 3 مساحت 9 سانتي متر دی مساحت څو ده مساحت 9 سانتي متره دی آیا د مربع مساحت د هغې د یوې ضلع اوږدوالی د 2 په توان د 2 ښودلی شئ ولې نه شي ښودلی دغه مربع ده 3 یو ځلې 3 ده او موږ تاسې پوهېږو چې د مربع ټول اضلاع سره مساوي دي 3 دي که نه او مساحت څنګه موږ تاسې پیدا کولی شو په یاد مو دي مساحت اوږدوالی او سورې سره ضربوو طول او عرض سره ضرب کوو صحیح ده طول په معنا د اوږدوالی او عرض په معنا د سور صحیح ده سور او اوږدوالی د یوې کوټې چې سره ضرب کېږي مساحت پیدا کولو لپاره په مربع کې بیا طول او عرض اوږدوالی او سور دواړه سره یو شی دي نو مساحت طول هم 3 دی اوږدوالی هم 3 دی دا چې سره ضرب کړي نه کېږي موږ تاسې اوس دغه مساحت 3 ضرب د 3 داسې لیکلی شو چې 3 په توان د 2 کوي نه شو لیکلی دا کار د موږ تاسې زده ده که نه ده زده زموږ سوال همدغه ده چې موږ تاسې دغه مساحت چې نه وي په مربع شکل لیکلی شو که نه شو لیکلی او لیکلی شو څو 3 په توان د 2 صحیح ده ښه خبره ده بل شپږم سوال پوهېږئ چې 3 په توان د 3 ضرب 3 ضرب 3 دي او 5 په توان د 2 5 ضرب 5 دي او 2 په توان د 4 2 ضرب 4 دي که نه په دې باندې پوهېږئ 3 په توان د 3 خپل نفس کې 3 ځل ضرب شوی 5 مربع څه ده 5 خپل ضرب نفس کې 2 ځل ضرب شوی دغه ته موږ تاسې مربع وایو 5 مربع صحیح ده 2 ته موږ تاسې مربع وایو 3 ته مکعب وایو 3 مکعب 2 مربع د لوستلو په وخت کې موږ تاسو ته اسانتیا راولي 5 په توان د 2 5 مربع 2 په توان د 4 2 ضرب د 2 ضرب د 2 ضرب د 2 ښه په دې باندې موږ تاسو پوهېږو نو موږ نه سوال زده ده چې موږ تاسې 5 په توان د 1 او 4 په توان د 1 او 7 په توان د 1 څنګه لیکلی شو 5 په توان د 1 څه معنا یعنې 5 په خپل نفس کې یو ځل ضرب شوی 5 په توان د 1 څو ده 5 حل شو اسانه 4 په توان د 1 خپل نفس کې یو ځل ضرب شوی 4 حل شو 7 په توان د 1 خپل نفس کې یو ځل ضرب شوی 2 حل شو هر عدد په توان د 1 خپل عدد بیرته لاسته راځي زر په توان د 1 بیرته زر کېږي خو زر بیا په توان د 2 فرق لري زر په توان د 2 زره بیا نه کېږي بې غلطي ونه کوي زر په توان د 2 دا معنی لري چې زر به د زر سره ضرب شي 2 ځل پوه شوې ښه خبر ښه د پورته پوښتنې څخه په نتیجې اخیستلو سره ویلی شي چې هر عدد چې طاقت ښوونکی یو وي
چې چیرې طاقت یو یې هغه عدد قاعدې سره مساوي دی او په بل عبارت هر عدد په توان د یو مساوي په خپل عدد ده. پوه شوئ؟ هر عدد په توان د یو مساوي ده خپل عدد ته. په دې باندې پوه شو، هېڅ مشکل نشته. اتم سوال دغه په طاقت شکل ولیکئ. 4 ضرب د 4 ضرب د 4 4 ضرب د 4 ضرب د 4 ضرب د 4 قاعدې نه یوه اخلو او څو وارسته خپل سره نفس کې ضرب شوی هغه په توان کې لیکو. 4 وارې ضرب شوی، 1 2 3 4 دا 2 دي. دا څو وارې ضرب شوی؟ 3 شپږ ځل ضرب شوی. ښه خبره ده. 14 څو ځل ضرب شوی؟ 3 4 3 په توان دی 4. صحیح ده؟ دا هم شو، دا هم شو، دا هم شو. 22 1 2 3 4 5 22 5 ځل خپل نفس کې ضرب شوی ده. دا هم شو. 201 ضرب د 201 ضرب د 201 3 ځل خپل نفس کې ضرب شوی ده. 201 په توان دی 3. دا هم شو. بل 100 لرو 3 ځل ضرب شوی ده. 100 ضرب د 100 ضرب د 100 3 ځل ضرب شوی. څه رقم لیکو؟ 3 په توان کې ورته لیکو. دا مو شو، مشکل نشته. 9 سوال. 9 لاندې طاقتونه د ضرب په شکل ولیکئ. 102 په توان دی 8 د ضرب په شکل ولیکئ. څنګه لیکلی شو؟ 102 په توان دی 8. 102 به څه کوو؟ د 8 سره ضرب کو؟ نه، 102 به په خپل نفس کې 8 ځل ضرب کو. 102 ضرب دی 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 102 څو ځل شو؟ 1 2 3 4 5 6 ضرب دی 102 ضرب دی 102 وشو. ضرب په شکل ولیکئ. ښه خبره ده. بل کوم دی؟ 28 په توان د 5 ځل ولیکئ. 28 په توان د 5 28 په توان د 5 28 په توان د 5 ولیکو. 28 ضرب دی 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 28 دا مو شو. دلته به یو بل هم تاسو ته وکړم. دا 2 نورې تاسې خپل 4628 په توان د 5 4628 توان دی 5 څه معنی لري؟ 5 ضرب 4628 نه، 4628 به په خپل نفس کې ضربېږي. 4628 به په خپل نفس کې ضربېږي. 4628 په خپل نفس کې ضربېږي. څو ځل؟ 5 ځل. صحیح ده. 4628 دا و د نن ورځې درس. هیله ده چې نن ورځ درس مو هم زده کړی وي. دغه 2 نور هم ستاسو دنده. درسونه مو تکرار کړئ. څه مشکلات ستونزې هم درلودلې مو ترې راواستوئ. اوس فعلا د الله په امان.